افغان صنعتګر فضل ابراهیم چې له کلونو کډوالۍ وروسته هیواد ته راستون شوی د کاري فرصتونو او حرفې د زده کړې د زمینې رامنځته کولو په موخه له خپلې میرمنې سره په همکارۍ د 150,000 امریکایي ډالرو له پانګې سره د خیاطۍ یوه کارخونه جوړه کړې ده. د دغه جوړې په خبره دمګړۍ لږ تر لږه 100 تنه چې ډیری ښځې او نجونې دي په دغه کارخونه کې د ډول ډول جامو په تولید بوخت دي او هڅه کوي ډیرې نجونې راجلب او ورته خیاطی زده کړي. مدت 4 ماه میشه که کارگاه رو فعال کردیم و در ضمن هزینه کارگاه ما 1,50,000 آمریکایی میباشه. در پهلوی از که من خودم در رأس کار هستم، رئیس شرکت، مان شرکت خانم است نوریه جان ابراهیم. تعداد پرسنل ما تقریبا 100 نفر است که 80 نفرش خانم ها میباشه، 20 نفرش هم آقایان میباشه. یو شمیر هغه ښځې او نجونې چې په دغه کارخونه کې په کار بوخت دي له دې چې ورته د کار او د خیاطۍ د حرفې د زده کړې زمینه برابره شوې خوښې دي او له مسؤلینو او نړیوالو بنسټونو غواړي ترڅو له ورته کارخونو څخه ملاتړ وکړي ترڅو د ډیرو کسانو لپاره کاري زمینه برابره شي. من مدت 2 ماه میشه که در این کارگاه آمدیم. بسیار خوش هستیم که بر ما همچین فرصت مهیا شده و خواهش ما از دولت است که همونطور کارگاه های بزرگ که ساخته میشه را حمایت بکنند تا بیشتر خانم‌ها به کار مشغول شوند. با درآمدی که از اینجا میگیرم میتونم نیازهای خودم برآورده کنم، از نیازهای خانواده خودم و خیلی خوشحال هستم از همچون کارگاهایی که برای خانم‌های افغانستان فراهم شده در این شرایط. ورته وخت کې د کار نړیوال سازمان سلاکار چې له دغه کارخونې څخه د لیدنې پر مهال راغلی په هیواد کې د یاد سازمان لخوا له وړو او منځنیو سوداګریو څخه له ملاتړه ډاډ ورکوي. د اقتصادونو ودې لپاره لکه د افغانستان اقتصاد چې د خپل د ودې په لومړي پړاو کې ده دغه کوچني واحدونه او کوچنۍ صنعتي کارخونې د کارګرو جذب لپاره لوړ ظرفیت لري او کولی شي د لا ډیر کار زمینه برابره کړي. د بلخ سیمه‌ایز مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له وړو او لویو سوداګریو څخه ملاتړ ته ژمن دي. موږ د بعضو مؤسساتو سره په اونۍ کې یو ځلې دوی سره نشست لرو او دوی سره کینو مجلس نیسو ترڅو چې د ښځینه طبقه ستونزه حل سي او د دوی دپاره داسې یو فضا او چاپېریال رامنځته ځي چې دوی وکولی سي چې ښه فعالیت وکړي او په دې هکله ریاست صنعت و تجارت خپل مسؤلیت ادا کړی دی. د مسؤلینو په خبره دمګړۍ په دغه کارخونه کې نږدې 100 پرمختللي ماشینونه او څو ښوونیز ټولګي شتون لري چې که ترې ملاتړ وشي کولی شي په مزار شریف ښار کې د ډیرو میرمنو لپاره د خیاطۍ حرفې مرۍ ګنډلو او د محفلي جامو د ډیزاین د زده کړې زمینه برابره کړي.